زموږ استاد خبره په دې کې شروع وا اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د شرک معنی لغوي او د قشا معنی اصطلاحي دغه دا خبره ذکر کړه چې دوه قسمه شرک دی، یو شرک اکبر بل شرک اصغر، او اېدو سره نواقض الاسلام ذکر کړه. نن به دوه خبرې ذکر کیږي، یو د شرک تاریخ او بل چې کله سره مشرک شي نو نقصان سره. محدثین لیکي وی اصل د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه توحید دی، شرک بار نه راځي. عبد الله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا بچی، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، البحر، حبر الامه، هغه ویل آدم او د نوح علیه السلام مابین کې لس پیړۍ وي، خو كلهم على التوحید، ټول د دې عقیده والو چې افراد الله تعالی بالعبودیه. اول چې دا شرک په اسمه کې پیدا شو هغه څنګه د نوح علیه السلام د قوم کې پنځه نیکان بندگان او سورې نوح کې براش امام بخاری رحمه الله په خپل جامع کې ذکر کړی امر شو. ابلیس علیه لعنت د شي کار باندې وکړي دغه ډانچې په جوړ کړي، به دغه نو سره دغه مجسمه جوړ شوې، دغه نو سره به دوی دی اغل برابر کړي چې اوس ته منځونه کوي. نوح علیه السلام الله راولېګو د شرک رد لپاره د دې وجنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه د نوح علیه السلام سره د بدري خبرو کې داغه قوم بت پرسو د قوم هغه په دعوت کې ډېر تکالیف غلې دم هغه دعوت توحید ته کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کړی. شرک د موسی علیه السلام په قوم کې چې کله دا هغه سخی بندگی شروع کړه، خو لیکن د دوی عقیده دا ونعوذ بالله من ذلک چې بدی واکه الله عز وجل نه وته دي، او دا عقیده دي سفیان او د بعض حلولیانو. ابن عربی دا و چې العبد رب و رب عبد الیه تشری من المکلف، بندا الله د الله بندره پتن لګي یو مکلف دی، کته دا بندن ودا خو رب دی، کته رب هغه ولې بندگی کې جوړ سپین ساته نور ارث کار نه کوا. شرک په نسوارو د پاغه ټیم کې راځي چې عیسی علیه السلام کله اسمان له لاړو، تقریبا 90 احادیث په دې کې چې عیسی ژوند علیه السلام نو فجاء براغ بولس الذي اغسل وشكان يسر الايمان بالمسيح، هغه بخکارکو ایمان په عیسی علیه السلام مکرن وخداعا استف عقیده د نسوارو کې تسلیث راغی، عبادت د صلیب را داخل شو نو وطنیتو چې درې دی، یو الله دی، یو عیسی دی، یو مریم د الله خدره، عیسی بچی دی، الله رب العزت نعوذ بالله من ذلک پلار دی. شرک عرب کې څنګه راغی؟ عمرو بن لوهی یو کس دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام د دین له تغییر ورکی، هغه د حجاز مکه لاړ د نور خلق خاله ورغله نو په هغه وخت کې د بوتان راوړ د حجاز د اسمه کې لو امر وکړي د خلق له شتاز اوس دغه بندگی کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په ورځ قیامت به ودا موجود جهنم کې پروت دا کلمې را باندې د پاسور باندې ګرځو غوبلې کولو. شرک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې څنګه راغی؟ د شیګانو په لاس کې راغی. څلورمه صدې ورسره یو څلورمه نه چې کله به تور مثال دوی بنگلې جوړ کړي په قبرونو باندې بدعات پیدا کړ چې لکه ګور دی ویل کېږي میلاد او غلي وګړه په صالحین کې. اې دی وجنا اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو انسان هغه غلو وکي پر خپل مشایخو کې او د اصحاب الطرق کې دغه نه به نتیجه کې دا شی جوړیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بده باندې رد کړي په درشتم جل کې چې د نقصانونو د يهود نصاراو نه خطرناک دي. د شرک اوسو نقصانونه ځان سره یاد ساتي. اول د شرک لوی نقصان دا دی چې الله عز وجل مشرک انسان لا بخنه نه کوي چې کله دا پر خپل شرک باندې مرشو توبه ته وینستا، خو توبه بارکه به قرطبی رحمه الله درې آداب ذکر کړی دي ځان سره څو یاد ساتي. خدي پښړه کې پښمانتیا، په خپل باندې استغفار ویل، د ګناه په ضرر ځان پیول، ګناه د الله لپاره پر خودل، د ګناه الله حق الله لور کول، د مخلوق حق مخلوق لور کول، من قریب دې زر توبه استل، نیکان ملګری انتخابول، قبل الغرغره ځان په اسلام کې استعمالول. دلیل په سورۃ النساء 48 نمبر آیت ته ان الله لا یغفر ان یشرک به، یقینا الله رب العزت معاف کول نه کوي د دې خبره چې هغه سره شریک جوړ کړي شو، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دویم چې کوم سره مشرک شو دا انسان د اسلام د دین نه وته، د دې انسان د مالم حلال دی او د وینم حلال ده. دلیل په سورۃ توبه 5 نمبر آیت ته چې کله اوتی مشه د عزت فقط المشرکین دا مشرکین اوجه چرته مشه مندکړه او خذوهم ویني سه باندې نه کړی. به دا خبره یاد ساته چې دا حکم مسلم عام ده کنه، دا خاص تحلیل ملي دي چې وسم په هغه مشه د عزت کې جنگ نشي کولای. دا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي او عبد الله چې هغه کله رسول الله په سفر لګلو نو درې کافرانو په هغه کې او وجل یو دوه تخته دی ونیو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه دیت ورکړي. نو مکی مشرکین د ابراهیم د دین نه خلاف وکړو، هغه دا معلومات نو هغه چې ولدا مشته ودی دی هغه ورسپاتې و. الله رب عزت فرمایي وای نه صحیح او بندې نه کوي. درېمه مسله چې د مشرک انساني عمل نه قبلي نه مخکې نو ورسته بلکې ټول اعمال برباد دي. دا عمل د قبلېدو لپاره موږ توحید دی، صدق دی، اخلاص دی، احتساب دی، اتباع النبی دا
ادب دی رب العالمین سره محبت دی تاثر دی کتاب او سنت نه حرام رضان ساتل دی ګناه رضان ساتل دی قران کې الله عزوجل فرمایي سورې فرقان کې وقدمنا من برا مخامخ شو الى ما عملوا كما عمل شي کړي دی من عمل چې هر عمل من به وګرځو هبا منثورا ګرد الزول شي او بل ځکه به سوی ولقد یقینا تعالی وه کړی شو دا هغه چاله چې سن اولاد دي کته شرک کې برباد بشي ستا عمل ته بشي من الخاسرین د تاوانینو د معمولی به تدبیری د وجنه به ارسل شي کامیاب بنشي اجر به قبليګنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مشرک نو موږ الله دا خبره کوي ځکه دل ویل کېږي تعریض اتمام المقصود بلفظ خفي چې پیغمبر عمل ختمي کړي موږ بس نه ختمي شي څلورم نقصان دا دی چې د شي انسان الله عزوجل جنت ته بونه شي جنت ورونه حرام کې همیشه به بدی ور کې مائده 2 نمبر آیت کې فرمایي چې انه من یشرک بالله چا چې شریک رب العالمین سره جوړ کې الله عزوجل بن کې بد باندې جنت زیاده واپسې د شي ور دی او ظالمان د پاره به هیڅ کومه کې نه نکره په سیاق باندې کې تعمیم وروړو رد شفاعت قهري الغرض د نوح علیہ السلام په وخت کې د شرک مسله رااله د موسی علیہ السلام په وخت کې رااله د نصارا په وخت کې تشریح عقیده رااله عربو کې داراله او د قشان شیو د دې امت لپاره داخله کړه چې انسان شرک یو خو الله عزوجل دله بخنه نه کوي دیم د دې شری مال او دم ټول حلال دي او دریم د دې انسان عمل قبلي ګنا او څلورم د جنت داخله دل په دبانه حرام دي الله رب عزت دې موږ تاسو د هر قسم اقسام شرک نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد